سلام، ستړي مه شئ. نن درته د څلورو مهمو خبرونو سره حاضر شوي یو. لومړی خبر به دا واورئ چې ولسمشر غني وایی د طالبانو او امریکې د دوخې پټ راز بیانوم که شرط مې ومنل شي. دوهم خبر به دا واورئ چې طالبانو د اخطار او عملي اقدام وروسته د تاجکستان ولسمشر له کومو حالاتو تیریږي. دریم به دا واورئ چې ایران له طالبانو لویه غوښتنه وکړه. او وروستی مهم خبر مو دا چې امریکا د طالبانو د رسمیت په هکله مهمه فیصله اعلان کړه. ورځو بشپړو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني چې د هیواد څخه لرې په اماراتو کې میشت دی، د افغانستان څخه د تګ په هکله سپینې خبرې نه کوي. هغه وایي چې دا خبرې به کوي خو د ځینو مشکلاتو سره مخ دی. ولسمشر غني اوس په یو تازه بیان کې ویلي دي چې دا حقیقت بیانوي خو که طالبان یې دا شرط ومني. طالبان باید د افغانستان ولس لپاره اصلا ووایي چې ولسمشر غني ولې هیواد پریښودو ته اړ شو. دوهم خبر مو دا چې د تاجکستان ولسمشر په دې وروستیو کې ناڅاپي د ملت پالنې، حملې نیونې او ان ځان په سختۍ کنټرولونې بوخت دی. د تاجکستان ولسمشر د افغانستان په چارو کې مداخله له دې ځایه پیل کړه چې ویل یې په افغانستان کې موجوده حکومت ټول شموله نه دی، باید یو ټول شموله حکومت جوړ شي. تاجک ولسمشر فکر کوي چې یو ځل بیا باید د دوی جاسوسانو ته د افغانستان په حکومت کې ځای ورکړل شي. خو د تاجک ولسمشر د طالبانو له سخت اخطار سره مخ شو چې ورسره سم د تاجکستان ولسمشر په یوه ټویټر پیغام کې خبر خپور کړ چې د افغانستان په چارو کې مداخله ډیره لویه غلطي ده. دریم خبر مو دا چې ایران له طالبانو لویه غوښتنه وکړه. دغه غوښتنه په هیواد کې د سولې او ارامۍ وه. تېره ورځ چې د کندوز په جومات کې په سلګونه کسان یوه چاودنه کې ووژل شول، د ایران پخوانی ولسمشر حسن روحاني او ورسره نورو مشرانو یې د طالبانو غوښتي چې د شیعه مذهبو افغانانو ژوند ته د پاملرنه وشي. وروستی مهم خبر مو دا چې امریکا د طالبانو د رسمیت په هکله مهمه فیصله اعلان کړه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر او د امریکا د متحده ایالاتو د یو هیئت ترمنځ ډېرې مهمې خبرې وشوې. په امریکا وایي چې طالبانو سره دا ډول لیدنې د مشروعیت او رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، خو د متحده ایالاتو هیئت وایي د رسمیت پیژندنې لپاره باید طالبان په عمل کې ځینې شیان ثابت کړي او د دوحې ژمنې پر ځای کړي او په همغه ورځ به د طالبانو د رسمیت ورځ وي. د راتلونکو ویډیوګانو لپاره مو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره لایک کړئ.